مجلس ته یو ډېر لوی عظیم شخصیت په یاد کې دی. هغه عظیم شخصیت چې په خپله زمانه او په خپل دور کې د یو ډېر لوی خطابت شاهسوار پاتې شوی دی. او که زه ورته خطیب الامه ووایم نو انشاءالله دا به د مبالغې نه، دا به حقیقت. او یو مصلح الامه، د امت مصلح، او یو نډر او بېباک شخصیتو، او چې څومره په معاشره کې برایۍ دي او د معاشرې ناسورونه دي او د معاشرې منکرات دي، نو ببانګ دهل په هر میدان کې حضرت مولانا بجلیگر رحمت الله علیه د هغې مقابله کړې ده. او دغه حدیث من رأى منكم منکرا فلیغیره بیده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، دغه حدیث یو دغه خپل دور مصداق شخصیت پاتې شوی دی. دیکھ اس قسم لو متلائم د چا پروا نه ساتلې، بادشاہ وقت مخامخ خبره کړې ده. او دغه حدیث چې رسول الله مبارک فرمائی افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر، چې د ظالم بادشاہ په مخ کې د حق خبره کول دا قیمتی جهاد دی، بهترین جهاد دی. دې حدیث مصداقم په دغه دور کې حضرت مولانا محمد امیر بجلیگر رحمت الله علیه پاتې شوی دی. خبره په میدان کول، خبره مضبوط انداز سره بیانول، خبره کې د چانه ډر او یر او رعب نه محسوسول، او بیا د مناسبت د موقع په انداز خبره کول، دا د مولانا محمد امیر بجلیگر رحمت الله علیه انداز خطابت او انداز بیانو. زمارونو بنیاد د خبرې دا دی چې مولانا بجلیگر صاحب رحمت الله علیه د خپل وخت یو عظیم خطیب، یو عظیم مبلغ، یو عظیم داعی، او د موقع په مناسبت د حکمت خبره کوونکې هر چاته کری کری خبرې کړې دي. والله که څوک یې پرېښی دی. مونږ چې به کله رالو مولانا صاحب سره ملاقات لا، نو مونږ ته به هم څلور پنځه واورولې. مونږ به وایي بس دا مولانا صاحب عادت دی چې څه وایي وایي به پروا نشته دی. او دا بشیر جان دا دی ګواه دی، دا دی مخامخ دی. دته یو خبره کړې وه، هغه ټکې درته نه اخلم، دی وخت نه دی. دته یو خبره کړې وه او دې مال راغی چې مولانا بجلیگر صاحب اوس به ورته ووایو رحمت الله علیه یو خبره کړې ده، او هغه دا ده چې زه به ستا دا تقریر نن نه پس ټایپ کوم، دا به پرېږدم نه. داسې ده لکه حقه چې ده د مولانا بجلیگر صاحب په جون شروع کړې ده. څو ته دې ورسوله؟ 735 ته دغه بیانونه راورسول. دا د مولانا بجلیگر صاحب رحمت الله علیه برکت دی، د مولانا بجلیگر صاحب برکت. نو هغه یو عظیم شخصیت و، یو بېباک شخصیت و. او مولانا مفتی محمد قاسم صاحب او محمد عثمان صاحب دی دا نه پرېږده سلسله. ما ته هغې وایي چې سخت کال مو نه کوله، خو یو خوب چا ولیده، مې دا مه پرېږده. جمدې قوم هغه دی چې خپل مشر یېر نه کي. انشاءالله زه خو به راځم به، خو ته څه الوا ملوا څه داسې هم مه کوه که نه، داسې هم مه کوه. دا خو پېښور ښار دی، څه خوله به خوږې که نه، الوا به راته ږدې، څه په ارامي چرګ به راباندې نه خورې، په ارامي سره مې نه لګي. کورنۍ دیسي چرګ ګوره، دغه دا څه ورته ویلي کورنۍ انډې ورسره ګوره، ښوروا ورسره ږده، ته تماشه کوه چې موږ راځو که نه راځو. په ارامي سره مې نه لګي. ما نه یو ځل چا تپوس وکړ، پرون ما یو خبره وشوه، دا خو تا د مولانا صاحب په ژبه خبره وکړه. پرون ما یو ځای کې بیان و، په دې یونیورسټي ټاون کې په هغه لالازار کالولۍ کې یو بیان مې و. نو ما تپوس وکړه، ما وی چې ګوره جی خبره مې د مولانا بجلیگر صاحب وکړه. مونږ هر ځای کې راته مثال ورکوو. مولانا بجلیگر صاحب رحمت الله علیه به فرمایل چې هغه د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام د ګډه غوښې چا وخوړی. هغه خو یو داسې خبره وه چې هغه به د خلک ملامته کوله، لکه مونځ درځي پاسه وایه مونږ، امنتو بالله درځي پاسه ووایه، لکه سړی به ملامته کو. والله مونږ به شاته کېناستېدو،
خدای پاک به مونږ چېرته ګوته کېنه دی یو بهادر انسان یو شخصیت نو مې مفتي صاحب و زموږ مفتي فرید صاحب رحمت الله علیه هغه ته چا ووایي موږ ناست په مجلس کې چې مولانا بجلیګر صاحب وایي چې دا ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام چې ګډ قرباني که غوښې چا وخوړې وایي ورته ووایه چې دا بجلیګر وخوړې او خوشته به که نه هغه مجید دا به ورته څوک وایي دا خبره به ورته کوي څوک دا هغه ته به یې څوک کوي نو ولې هغه دا تپوسونه د خلکو نه کوي وایي هغه به هغه وخت کې موږ نو مولانا صاحب یو شخصیت و یو عظیم شخصیت و شکر دی دا خشته جماعت او دا رونق او دا بچی عالمان او حافظان دا د مولانا صاحب برکت دی نو موږ به ټول د حضرت مولانا صاحب مشن په لاس کې ساتل غواړو ها دا دین دا شریعت او دا حق ګویي دا موږ د مولانا صاحب نه زده کړې ده انشاءالله العزیز او د علماو بد به نه وایو د علماو لمنې به نیسو دا لمن د علماو به موږ نه پرېږدو ښه دا به نیسو او په هر میدان کې به موږ د عالم شاته ولاړ یو انشاءالله العزیز علما به موږ نه پرېږدو علما زموږ د سر تاجونه دي او دا ملک زموږ دی او موږ به کوشش کوو چې دا ملک د قرآن او په سنت باندې آباد کړو انشاءالله العزیز موږ دا عمل په قرآن او سنت آباد لیدل غواړو الله پاک دې د حضرت مولانا صاحب رحمت الله علیه په قبر انوار نازل کړي او الله دې د هغه د آخرت برکات نصیب کړي او د هغه چې څومره برخورداران دي د هغه بچي دي د هغه نوسي دي رب العالمین دې د حضرت مولانا صاحب عالمو او علم دوستو علماء خوخو زمونږ مولانا افغاني صاحب د ډېر راته دا ممبر چې ما ولید هغه ځای نه مې ورته وکتل مې دا خو زمونږ د شیخ ممبر دی نه دی وایي چې دا د افغاني صاحب ممبر دی او هغه ځای نه موږ وړلی دی نو واقعي د حضرت افغاني صاحب هغه ډېر زیات قایل و افغاني صاحب چې کله وفات شو نو بعضې خلک دا هر قسمه خلک یې په دې لارو باندې دا دوکانونه خلکو نو بند کړی نو مولانا بجلیګر صاحب رحمه الله سره مونږ بیا میلو شو هغه جنازه کې مې ویلو ما ته ویې تورنګوالو ډېر مې درنه خفه دی مې ولې وایي ما وی چې نن به ټوله 400 بلا کي نو 400 یو دکان به نن کولاو نه ټول به بندي وایي افسوس دا چې ستاسو د کلي د خلکو دکانونه هم کولاو بهر کیف افغاني صاحب له ډېر راته او دغه له به ته مونږ ته به یې وایي دا غلجو میا صاحب له هغه له به ډېر ته او زمونږ باباجي سره ډېر زیات محبت و مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه سره ډېره زیاته مینه و سره ډېر زیات محبت و هغه زمانه کې هغه قومي اتحاد و د هغې الیکشن و باباجي زمونږ بیمار و یو لوی عظیم الشانه جلسه وه ډېر عظیم الشانه جلسه وه او بجلیګر مولانا بجلیګر صاحب په ګاډي کې زمونږ د کور مخې له راغی ما ته مولانا صاحب راوباسه جی بیمار دی وایي ته ما ورته یاد کا ما مولانا صاحب راغلی دی یاره هغه دا وجود داسې خوټ کېده وی لار ورته وکړه چې راشي ورته وی ناجوړی وي یو وی ګاډي کې دی کینوم جلسې له ما سره دی ګاډي کې دی کینوم ما سره جلسې له دی دویمه نشته وی پکې هغه وی ناجوړی یم وی که ناجوړی او که جوړی خو جلسې له به ما سره دی ګاډي کې مخکې کې نو جلسې له ورسو د مارونو نو انشاءالله العزیز موږ به ټول دا علماو دا مشن دی دا به موږ سرته رسو او انشاءالله العزیز دا کشر کل څومره نوجوانان چې دا به د جمعیت علماء اسلام بیرغ لاس کې اوچت ساتي ښه که خیر انشاءالله الله دې په دې وطن کې د قرآن و سنت نظام راولي و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين